د بالمازه د سپیرتوب په وجه باغونه او فصلونه اوچېدل. علماو یوه واقعه را نقل کړې چې حضرت عیسی علیه السلام یوه ورځ سفر کولو، نو داسې یو قوم یې ولیدو چې ډېر په اهتمام سره یې د الله جل جلاله عبادت کولو. دوی په ډېر بهترین ځای کې راجمع وو. حضرت عیسی علیه السلام په دوی سلام واچول او د دوی سره کېناست. نو ویلیدل چې د دوی سره بهترین خوراک، څښاک او مختلف قسمه میوې وې. اولاد بیبیانې یې وې، ښایسته کورونه، باغونه او فصلونه یې وو. بیا حضرت عیسی علیه السلام د دوی نه روان شو. مخکې سفر یې شروع کړو. څه وخت پس حضرت عیسی علیه السلام واپس په دې لاره راتلو، نو وی کتل چې دا هر څه هلاک شوي وو، باغونه او فصلونه یې اوچ شوي وو. حضرت عیسی علیه السلام د دوی په دې حالت باندې ډېر تعجب وکړو او الله رب العزت ته عرض وکړو، یا رب، ای زما ربه، بأي شیء هلکو، دوی په څه وجه هلاک شوي دي؟ اترکوا الصلاة والطاعات، آیا دوی منځ او عبادت پریښی وو؟ ربی کریم ورته د وحی په ذریعه وفرمیل، لا ولكن قد مر عليه تارك الصلاة وغسل بمائهم وجهه فوقعت غسالته على أراضيهم وديارهم فلذلك هلكوا. دوی په خپله منځ او عبادت نو پریښی، لیکن په دوی باندې یو بالمازه کس تیریدو. د دوی د چینې په اوبو باندې خپل مخ وینځل. دا اوبه د دې خلقو ځمکو او کورونو ته ورسېدې. نو د دې بالمازه د سپیروالي په وجه دا هر څه هلاک شوي. محترمو، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په خپل کتاب کې لیکلی دي چې د یو بالمازه سپیرتوب 40 کورونو ته رسي. اوس تاسو په خپله سوچ وکړئ چې په کم کور کې یو یا دوه بالمازه وي، نو د هغې د سپیرتوب به څه حالات وي. ربي کریم دې موږ او تاسو د بالمازتوب نه وساتي. وما علينا إلا البلاغ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.